فکر وکړه یو داسې ځای چې دیوالونه یې له چیغو ډک دي، یو ځای چې وخت پکې درېدلی دی او انسان ته یوازې یو شی ورپاتې دي، انتظار، د مرګ انتظار. ADX Florence دا د نړۍ تر ټولو خطرناک خونړی او بېرحمه زندان، خو خلک ورته بل نوم هم ورکوي، ژوندی قبر. د امریکا په کولوراډو ایالت کې د غرونو ترمنځ یوه ودانۍ پرته ده چې له لرې د یوه عادي تعمیر غوندې ښکاري، خو کله چې دروازې بندې شي نو دا دوزخ شروع شي. دا زندان یوازې د هغه بندیانو لپاره جوړ شوی چې د انسانیت له سرحده وتلي دي. ترهګر، قاتلان، جنګي مجرمین او داسې خلک چې دنیا ته یوازې تباهي راوړي. هلته هر بندي د 24 ساعتونو څخه تر 23 ساعته یوازې په یوه کوچنۍ سیمنټي قفس کې بند وي. نه شیشه، نه لمر، نه د انسان غږ. راځئ وګورو چې هلته څوک ساتل شوي دي. تیت کزینسکي، مشهور په انابومبر، یو ریاضیپوه چې ترهګر شو او د بمونو په واسطه یې خلک وژل. زکریا مساوي، یوازینی کس چې د 11 سپتمبر بریدونو په تړاو ژوندی ونیول شو. آی چامپو، د نړۍ تر ټولو لوی مواد قاچاقبر چې له هر ځایه تښتېده، خو د ADX زندان نه یې تېښته ناشونې ده. رمزي یوسف، هغه کس چې نیویارک د نړۍ سوداګریز مرکز د 1993 برید مسؤل و. دا بندیان دومره خطرناک دي چې حتی ساتونکي هم مخصوصه روزنه لري. هلته غلطي یوازې یوه معنا لري، مرګ. ADX Florence د نړۍ تر ټولو های سکیور زندان بلل کېږي. هره خونه یې داسې جوړه ده چې یو بندي د بل بندي حتی غږ هم نه اوري. خلک هلته نه وژني، خو وینه یې ورو ورو وچوي. یوه بندي لیکلي، زه په اونۍ، میاشتو او کلونو انسان نه وینم، حتی د خپل سیوري سره مې خبرې کولې. یو وخت مې له خدایه وغوښتل چې مړ شم. یوه بندي هڅه وکړه ځان وژنه وکړي، خو حتی مړینه هم پکې مشکله ده. داسې کیمرې شته چې هره څا ویستل دې هم تعقیبوي. یو بل بندي کوشش وکړ خپلې سترګې وباسي، ځکه نه یې غوښتل دا ځای لیدل وګوري. یو بل له 20 کلونو وروسته له زندانه بهر شو، خو له انساني ژوند سره دومره پردی شو چې بیرته رواني روغتون ته ولېږل شو. ADX ته داخلېدل د انسان ذهن وژني، نه یوازې بدن، ځکه دا بندیخانې د هغو کسانو لپاره جوړ شوي چې نور زندانونه ورته نرم ښکاري. هلته نه شور وي، نه شوق، نه شپه، نه ورځ. هره دقیقه یې تکراري ده، هره شیبه یې د بندي ذهن ته لکه خنجر. وایي انسان کولی شي له ځنګله وتښتي، له جنګه وګرځي، خو له ADX Florence نه ژوندي وتل دا یو خوب دی. د دې زندان اصل وسله شکنجه، وهل او ټکول نه دي. سولټري کانفاینمنت چې انسان ته تر شکنجې بد احساس ورکوي. د انسان ذهن دا تمون لپاره پیدا شوی دی. کله چې له هر غږ، لمس، سترګو او انسان نه بې برخې شي نو خپل ځان ته دښمن شي. ADX د تېښتې لپاره نه دی جوړ، دا د نه تېښتې لپاره جوړ دی. 3 پوړیزه کانکریټي دیوالونه، برقي کیمرې، راداري سینسرونه، د لیزر شبکې، د ځمکې لاندې چاودېدونکي ځایونه، حتی مرغۍ یا پرندې هم نشي ننوتلی. سلا انسان وتل. د بشري حقونو ډلو پر ADX سختې نیوکې کړي دي. وایي دا ځای انسان له انساني حالت څخه باسي، خو د حکومت ځواب دا دی، داسې خلک چې ماشومان وژني، خلک اور ته اچوي یا ښارونه بمباروي، هغوی ته عدالت هم دومره تریخ وي. په پای کې یوه پوښتنه پاتې ده، آیا انسان هر څوک بد هم وي دا مستحق دی چې ژوندی وي خو تر مړینې هم بد ژوند ولري؟ آیا دا عدالت دی که انتقام؟ ADX Florence د نړۍ تر ټولو خونړی زندان، چیرې چې څوک نه وژل کېږي خو څوک هم ژوندي نه راځي. یو ځای چې مرګ نه راځي خو ژوند پکې نه وي. یو ځای چې انسان له انساني حالت څخه غورځېږي. ADX Florence زندان دا د انسان د ذهن لپاره جوړ شوی دوزخ ده.